که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک اوس راځو یو څه اندازه په فارمت باندې نور کار کوو. لکه دلته تیمز دا غوره کړه چې مثلا هر تیم ګورئ دا تغییرېږي. که دلته دې فیلډونو ته تاسو ګورئ هر تیم چې تاسو غوره کوئ د دې سره دا تغییرېږي. زه راځم دلته مثال رنګونه ورته غوره کړئ. د ټیم کې څه رنګونه ورته تغییرولی شئ او په دې باندې ورته فنټ تغییرولی شئ. مثال چې هر نوع فنټ تاسو نیسئ هغه فنټونه ورته تغییر ګوره فنټ تغییر شو. که زه اوس پریویو ته راشم اوس وګورم مثال هغه فنټ چې دی مخکې چې کوم فنټ و هغه تغییر شو دې فنټ ته. مثال دا لیست چو فونټ اوس راځه فونټس ته مثال دغه بیرته دا نیسم حافظ دغه فونټس مې ونیو. دلته راځم په دې کې مثال تاسو کولی شئ چې انزرت یو عکس مثال چکئ اضافه کوي په دې بیکګراوند د دې ایمیج کې. مثال چې یو ایمیج اضافه کوي دلته مثال یو ایمیج راوړئ مثال کوم څه کې اضافه کوئ په هیډر یا فوټر کې اضافه کوئ. دلته دیز کې مې اضافه کوو. اوس که راشئ دا پریویو کوئ مثال دا ایمیج به د اخره کې دلته چې اضافه وي. دا کلوز کوم دا ایمیج ډیلیټ کوم. راځم دلته فارمت ته په فارمت کې انزرت بیکګراوند ایمیج دا په بیکګراوند کې راځي. کله تاسو راشئ او ورته چې پریویو اوس مثال دا ستاسو د ریپورټ په بیکګراوند کې دلته راغی. ګورئ دا څه شو بیکګراوند کې راغی. دا کلوز کوم. بیا راځم په دې کې زه ورته وایم چې په فارمت کې ګوره دلته د ریپورټ بېلابېلې برخې سلیکټ کولی شي. مثال ګوره هر یو برخه چې سلیکټ دا ګوره دا سلیکټ شو سلیکټ آل ټول سلیکټ شو. مثال د دیز نه هر لیبل هر دغه چې تاسو سلیکټ کولی شئ ورته وایم چې ریپورټ مثال مکمل په خپل ریپورت سلیکټ شو. که زه دا سلیکټ کوم د دیز نه ورته د فنټ سایز کوچنی لوی کولی شم. مثال ورته فنټ تغییرولی شم چې کوم بل فنټ ونیسم او د دیز نه بولډ ایټالیک لکه څنګه چې تاسو په ورډ ایکسل کې کار کوئ دا دلته څه کولی شئ تغییرولی شئ سنټر لیفت رایټ په دې باندې تاسو کار کولی شئ او خپل ریپورټ ته ښکلا ورکولی شئ. زه په دې کې یو بیا ایمیج راځم ته چې براوز یو ایمیج مثال دلته زه اضافه کوم د پکچر نه دلته راځم پکچر ته دا ایمیج اضافه کوم بیکګراوند کې. اوس کله چې زه راشم ډیزاین ته دلته ورته چې ویو پرنټ پریویو ګوره دا ایمیج چې شو په بیکګراوند کې تاسو کولی شئ چې یو تت ایمیج په چوک کې بیکګراوند کې راولئ. اوس بیا راځم ورته چې دې باندې کلیک کوم ورته کلوز مثال دا مې کلوز کو او دا چې د موږ د فارمت نه دا چک راوستو. دلته زه اوس ورته چې کلیر فلټر مثال چې فلټر وي هغه تنه لري. اوس زه بیرته راځم دیز ته پریویو مثال دا ایمیج چې شو لري شو د چې نه د هغې نه موږ اضافه کړی و. دلته زه بیا کلیک کوم دا به فعاله شي دا کلوز کوم. دلته راځم بیا فارمت ته فارمت کې مثال چې کوم دا ګور دا لیست دلته دا سلیکټ کوم. بیرته که زه راشم پریویو ته دلته پریویو کلیک کوم مثال دا ایمیج دلته راغی او که بیرته زه راشم دا ګور دا اوس آن نه دی کلوز ریپورټ. کله چې دا ریپورټ کلیک کړئ دا به آن شي کلوز یې کوئ. مثال بیرته راشئ فارمت ته په فارمت کې بیکګراوند ګوره کلیر سیستم آل فلټر مثال دا چک کلیر کا او بیرته پریویو ته راشه. کله چې پریویو ته رالی مثال ته وګورئ ایمیج مثال چې شو هغه ایمیج لرې شو. اوس دا چې شو کلیر شو فلټر. اوس دا بیرته زه کلوز کوم. دا چې ایمیج فارمت ځینې اپشن وي چې په دې باندې کار وکړو. دا اپشن وي چې دا دې باندې مونږ کار وکړو. دلته په چې فارمت کې مثال باز دا فونټونه دا په دې باندې آوټلاین ورته ورکوي. دلته ګوره دا سلیکټ دا چې کوي آوټلاین سور آوټلاین زه به ورکړم او که مثال فل شیپ مثال په دې شکل سره ګوره او اوس ورته وایم چې پریویو
ډیزاین ته راځم ورته وایم چې ویو پریویو مثلا دا وګوره په دې شکل سره زه بیرته دا کلیک کوم کلوز کوم ورته وایم چې کنټرول زد تنها د آوټلاین پرېږدم آوټلاین وګورئ دا ګوره آوټلاین د هر یو ته باردار ورکړو ګوره سور باردار موږ غوره کړی و هغه ورته ورکړو که زه د دې رنګ تغییر کړم دلته راشم فارمت ته آوټلاین ورته وایم چې بلو په دې شکل سره او بیا راشم ریپورټ ډیزاین ته ورته وایم چې پریویو دلته ګورئ دا آوټلاین څه شو بلو یا ابي شو اوس بیرته په دې باندې کلیک کوم چې دا فعال شي او کلوز کوم ریپورټ او دا چک کوم سیف کوم تر دې پورې موږ کار وکړو چې مثلا څنګه خپل ریپورټ فارمت کو او آوټلاین ورکو مننه چې تر دې دمه زما سره وای دا ویډیو هم د نور ملګرو سره هم شریک کړئ چې ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي خپل وړاندیزونه مو د کمنټ په برخه کې زما سره شریک کړئ په خپله ژبه مو مهارتونه پورته کړئ مایکروسافت اکسس په پښتو ژبه